ستاوت پوت خوشال ستاورات لوت خوشال ستاوت پوت خوشال ستاورات لوت خوشال دو امیدو غټي مو غړوات اخترا رز رز اخترا رز رز اخترا رز رز اخترا ستاوت پوت خوشال ستاورات لوت خوشال ستاوت پوت خوشال ستاورات لوت خوشال شكرا لك خير شكرا سمعت بجيك مسوداوي ومعاملات كده الحمد لله وليس تاخذ لي مرة بركات من ده جوار نوقت فري ولا تاخذ زمتنا دي شبه نوقت فري جرزة مشكلة قلنا الذي يعني كل حاجة هذا شبيه دورزي الحمد لله ما مخکې دلته چې موږ شپې یوې بجې تر 2 بجې پورې دلته وو که دا وړکورې مې دوکان کې کېني ماته مشکل نشته بس دوکانداري الحمدلله روانه ده کاروبار روان ده کاروبار سم بس شپې هم خلک راځي راځي معاملات کوي شپې اوس خلک شپې راوځي امنیت کوي خوشحاله یاست شکر ده الحمدلله بس خدای تاسو راته لري الله دې اسلامي امارت همداسې دوامداره لري الله دې موږ مسلمانان دې سر نه کموي ټول خلک خوشحاله دي امنیت ده دلته خو امنیتي مجاهدین سره وروسته خو باید په تکلیف نه یاست یا تاسو په ازار او اذیت نه کوي نه نه الحمدلله دلته ګزمت دی څلورې ساعته امنیت یار دروازه کې هم دوی لري او شپې بهر هم لري ډېرې وخت دروازې هم نه خلاص دا شیشې خالي بندوم لري جزاک الله خیر امیدو غټي مو غړوات اخترا رز رز اخترا رز رز اخترا رز رز اخترا وطن د حریت دستار وتړلو ډیر پناس وطن د حریت دستار وتړلو ډیر پناس ورته بچی د ابدال ولاړ دی په یو اواز ورته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بخير خيراتك رايدة جودة بخير خيراتك رايدة جودة بخير خيراتك رايدة جودة سلام عليكم. كانوا نم يلمس جزاك الله خير. استنجاز ولا شكر خيراتك رايدة إيش بيدي تبغى ناس بيجي كام خلاص تي. يا رفعت العام تزور أخي بجوب كلام خلاص. سكري كاربار كيف تشوفه؟ زار. دنيتي الحاجة سنجدي مشكلتك. والله ما بقدر خوش أنا. مش في رازية دورزي. إيه تبغى باندير سكر بابا جونار شو كورنا لازم كورتا وجيت مشكلة. مرة كاربار كيف؟ شكرا الحمد لله وزار. مش في رفع كاربار كيف حالك؟ شبيم كي ورازم كي ريبي بجوب كلام خلاص. روز بداية وقت نيجي نروح شيء هذا نيجي هذا سوي نا زور خلا جور. نزيات. يكسب المزاج مرام حياته كثير مشكلة بيها بس ترى عليك ولا بير برافو سر. السلام عليكم. ما تبني وشاي وش كمان. خير جزاك الله خير خير د ښکلاګانو مسکن شولو وطن اریانا د ښکلاګانو مسکن شولو وطن اریانا بلبل د ناز کړي نغمه وړوي وزر هر خوا خپل ونغمو ته خوشال ستاورات لو ته خوشال خپل ونغمو ته خوشال ستاورات لو ته خوشال د قفس بلبل کړه آزاد فوزا من اخترا رز رز اخترا رز رز اخترا ما مشكلة وتكليف باش ما جو نمي كنا بان شكلنا يا جزمة باش ما بشال استي شب روز مي قردي ياك مزاحمات باش ما نمي لا لا. شكرا خدا سياسة ما كوني بقى خدا الحمد لله بل ولایت کې امنیتي وضعیت ډیر ښه دی نو موږ الحمدلله د بشار په ولسوالۍ په حوزات کې ټول کې امنیتي وضعیت ډیر ښه برابر دی او د شپې او د ورځې مو ګزمې سته چیک پوینټونه هم سته او خلک ډیر راضي دي نو الحمدلله د امنیت برخه کې موږ ته کوم مشکل نشته نو کوم څوک د امنیت برخه کې وغواړي چې اخلال وکړي هغه الحمدلله ژر تر ژره ګیر سوي دي او ګیرېږي چې له امنیتي وضعیت په الحال ډیر ښه برابر دی د امنیتي وضعیت لاملونه دا دي چې د ولس او د مجاهدین په مابین کې همکاري ډیره ده او اعتماد مابین کې ډیر دی نو مجاهدین د ولس دي ولس د مجاهدینو سره څنګ پر څنګ موږ د امنیتي مسؤلینو سره ولاړ دي نو دغه لاملونه دي د جنایي جرمونو کچه الحمدلله اوس بیخي ډېره کمه سوې ده
نو که ورځ تر بلې که څوک جنایي جرمونه کوي هغه ګیرېږي. ډېر جنایي جرمونه چې کړي یا سرقت یا نور جرمونه چې کوم څوک کوي هغه ډېر ګیر سوي دي، بیا محکمې ته سپارل سوي دي، بیا محکمه کېږي. نو الحمدلله اوس یې کچه ډېره کمه ده. بیا هم په دغه باندې زموږ امنیتي مجاهدین شپه او ورځ خپل ګزمې او چک پوینټونه لري. نو معلوماتونه کشفي ارګانونه هم ډېر فعاله دي. نو الحمدلله جنایي جرمونه کچه ډېره کمه ده اوس. موږ الحمدلله د ولس سره مو پوره همکاري ده، ولس هم زموږ سره همکاري ده. موږ کوم مجاهدین چې په ښار کې پر چک پاینو دي، موږ دا توصیه خپل مجاهدینو ته، خپل امنیتي مسؤلینو ته او مجاهدینو ته مو دا ده چې د ولس سره ښه برخورد وکړي. نو ولس هم زموږ سره ښه راضي دی زموږ څخه. که په ولسوالۍ په ښار کې دی، موږ ورځو په ولسوالیو کې هم د ولس سره کښېنو. زه نن هم تللی وم په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو مجاهدینو سره مجلس درلودی، او په ښار کې هم د ولسي خلکو سره کښېنو، د خلکو سره دکاندارانو سره عام ولس سره معلومات کوو چې مجاهدینو برخورد در سره څنګه دی، او مجاهدینو ته هم دا توصیه کوو چې د ولس سره ښه برخورد وکړي. نو الحمدلله ولس سره مو برخورد ډېر ښه دی اوس. دا کې الحمدلله د موټرسایکلو ګزمې چې کمې فعاله سوي دي، د سرقتونه بالخصوص خاص سرقت په برخه کې ډېره کچه ځینې کمه کړې ده، او دې کې ډېر مؤثر تمام سوي دي. نور جنایتونه خو الحمدلله ډېر کم وو. سرقت موضوعګانې بعضې وخت پېښېدلې، هغه هم دغه اوس د موټرسایکلو ګزمې فعاله سوي دي. الحمدلله د هغو کچه هم ډېره صفر ته راغلې ده، چې الله به هم انشاءالله چې کوم مشکل پېښېږي هغه په هغه دم به هغه منطقې ته ځان رسېدګي ژر کولی شي. موټرسایکل ګزمه چې د هغه هر ځای ته ژر رسېدګي کولی شي. نو الحمدلله په دې برخه کې اوس ډېر مؤثر تمام سوي دي. نو ولس څخه هم دا همکاري ده چې د مجاهدینو سره همکار اوسي. که څوک جنایت کوي، که څوک بله د نظام په خلاف یو کار کوي، او که د ولس په خلاف کار کوي، باید د مجاهدینو سره همکاري وکړي. په هغه وخت کې مجاهدینو سره خپل معلومات شریک کړي. ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال، ستا ورڅپو ته خوشحال، ستا وراتلو ته خوشحال. د امیدو غوټۍ مو غوړوه ته اختره، راځه راځه اختره، راځه راځه اختره، راځه